کښتونو باندې یو شی اخیستل یا خرڅول دا جایز دي یا ناجایز؟ دې مسلې باندې ځان پوه کړئ. زمونږ په دې معاشره کې چې کوم اهل حدیث علما دي او دغه شان زمونږ د جماعت اسلامي مولانا مودودي علیه الرحمت دی په دې باندې د عدم جواز فتوا کړې ده چې د کش سره شی خرڅول یا اخیستل دا جایز نه دي. عوام علما احناف زمونږ علماو کې مشهور عالم شیخ گوهر رحمان صاحب او دغه شان د سعودي علماو دا بیان کړی دی چې په کشت باندې شی اخیستل یا خرڅول جایز دی، لیکن په 3 شرطونو سره. که انسان په کشت باندې یو شی اخلي، ګاډي اخلي یا د کور څه وسایل اسباب موبایل وغیره اخلي، دا په 3 شرطونو باندې جایز دي. اول شرط په دې کې دا دی چې په وخت د بیع کې به فیصله کوي چې دا شی په کشت باندې په دومره قیمت باندې شو، تعین د ثمن به کوي. لکه عام یو شی وي د هغې 2 قیمته وي، یو قیمت د نقد وي چې دا شی په نقدو باندې په 10 دی، په کش باندې په 15 دی. نو په وخت د بیع کې تعین د یو بیع وشي چې دا په کش باندې په 15 زما شو. دویم شرط په دې کې دا دی چې په کشتونو کې که ماهانه کشت وي، سالانه کشت وي یا هفتوار کشت وي، پیسې وي چې هر هفته به زه 1000 روپۍ ورکومه، هره میاشت به زه 5000 روپۍ ورکومه. نو که چېرته یو هفته داسې وي چې هغه د خپل وخت نه پیسې لیټ شي، یو هفته ورسره نشته، یو میاشت مقرره وه هغه میاشت باندې پیسې ورسره نشته، نو په تاخیر سره په ده باندې جرمانه یا زائد رقم نه لازمي کمپنۍ والا یا دکاندار یا چا سره چې د عقد د بیع کړی. او دریم شرط دا دی که اخیستونکی چېرته دا قیمت د هغې مدت معلومه نه چې هفتوار څه خاص رقم ورکولو یا ماهانه خاص رقم ورکولو یا میاشت کې څه رقم ورکولو، هغه وایي زه دا ټول د مودې نه مخکې در کومه. مونږ خو دا خبره کړې وه چې 2 کالو کې به زه دا رقم ادا کومه، هره میاشت کې دومره رقم، 8 میاشتو کې ما سره دا رقم برابر شو، لهذا دا ټولې ته واله، لیکن ما ته هغه بیعه چې په کوم باندې تعین شوې وه، په کوم باندې عقد شوی و، په وخت د بیع کې هغه خاص رقم معلوم شوی و، دې کې ما ته شابه لګي کمې که ځکه زه تا ته د وخت نه مخکې دا در کومه. نو که د کموالي مطالبه کوي نو بیا جایز نه دی. نو لهذا مختصر 3 شرطونو سره د کشتونو بیع دا جایز ده. اول شرط دا چې تعین د یو قیمت به کېږي چې دومره قیمت باندې شو. دویم دا که یو میاشت یو هفته هغه شی لیټ شو نو جرمانه او زاید رقم به نه لازمیږي په هغه باندې. او دریمه خبره دا که چېرته د وخت نه مخکې ورکوي نو دا به دا مطالبه نه کوي چې ما ته اوس څه پیسې کمې که ځکه موده زما کمه شوه یا زه زر در کومه یا د مودې نه مخکې در کومه. لهذا محققین علما، د سعودي علما، احناف علما، شیخ گوهر رحمان صاحب او داسې نور علما ډېر لیکي چې دغه 3 شرطونو سره د کشتونو بیع دا جایز ده.